بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د الله د نومنا چې ډېر مهربانا او رحم کون کې دی. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. سنا د هغه الله د پاره ده چې هغه د اسمانونو او د ځمکې د هر سیز مالک دی او په آخرت کې هم خاص داغه د پاره سنا ده. هغه د حکمتونو خاوند دی او د هر څه خبر دی. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. سچي پزمک کې نه نوځي او سچي د ځمکې نه بهر راوځي او سچي د اسمان نه راکوزيږي او سچي اسمان ته ورخيږي د هر سيزنا هغه خبر دی. هغه رحم کون کې او بهون کې دی. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق کریم. انکار کون کی وای سوجدا چې قیامت په مونږ ناراضي ورته وایا زما دی په خپل عالم الغیب رب باندې قسم وی چې خامخا به در باندې راضي. داغنا د زره هم رسیز نه په اسمانونو کې پټ دی او نه پسمکه کې نه د زره نه لوی او نه د زره نه وړو کې ټول هرڅه په یو سرګند کتاب کې درج دي او دا قیامت به ذکر راځي چې الله بدله ورکړي هغه کسانو لا چې ایمان راوړي دي او نیک عملونه کوي. دا غوي د پاره بخانه ده او د عزت روزي ده. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم. او کوم خلکو چې زمونږه آیاتونو لا د شکست ورکولو زور لګولې دي داغوی د پاره بدترین قسم دردناک عذاب دی. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. اے نبی صلی الله علیه وسلم عالمان خلق ته خپته ده چې کم سیس پتا باندې ستاد رب د طرف نه نازل کړي شوی دی هغه سراسر حق دی او د غالب او د استایل شوی الله لار خي. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد أفترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. کافران خلق توای آیا مونږ تاسو ته داسې سړی اوخیو چې هغه تاسو له خبر درکوي چې هر کله تاسو د بدن ذره خوري وری شوي وي نو د نوې سر نه با بیا را پیدا کړی شي. معلومه نه ده چې دا سړی په الله پوری دروغ تړي او کلیونه شوی دی. نه بلکې کم خلک چې آخرت نه مني هغوی په عذاب کې مبتلا کیدونکي دي او هغوی سخت بیلاری شوی دي. أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء
إن في ذلك لآية لكل عبد منيب. آیا دوی چرتا هغه اسمان او زمکه ته ندی کتلی چې دوی د وړاندې او درستونه راګیر کړی دي؟ کومنګ اوغاړو نو مونږ با دوی په زمکه کې خخ کړو یا بپری د اسمان سو ټوټه را وګرځو. په حقیقت کې پدې کې خامخا نخښتا د هر هغه بنده د پاره څوک چې الله ته رجوع کوونکی دي. ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. مونږه داود علیہ السلام لا د خپل طرفنا ډیر فضل ورکړی وو. مونږه حکم وکړو چې اے غرونو داغه سره आवाज یو کړي او هم دا حکم مونږه مرغو ته وکړو. مونږه وسپنا داغه د پاره نرم کړه چې تتری زغری جوړوا او داغه کړای ټیک په اندازه سره دا. اے آل داود نیک عمل کوي، تاسو چې څه عمل کوي هغه زو وینم ګورم. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. او د سليمان عليه السلام د پاره مونږه هوا تابع کړه. د سحر په وخت کې داغه مزل دیوې میاشتې د لارې همرا او د ماخام په وخت کې داغه مزل دیوې میاشتې د لارې همرا. مونږه داغه د پاره د ولی کړې شوی تانبې چنه وبېولا او داسې پیریان مو داغه تابع کړل چې د خپل رب په حکم سره به داغه په وړاندې کار کولو. پاهوي کې چې با چا زمونږ د حکم نه مخ اړو هغه ته به مونږه د لمبوزن ور مزور سکولا. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. هغوی با داغه د پارا داغه د مرزا سيزونه جوړول، دنګي آبادیانی، تصویرونه، د لوی لوی حوض غوندي لوخي او د خپل زینا نخوځیدونکو درانه دیګونه. اے آل داود عمل کوي د شکر په طریقه باندې، زما په بندگانو کې لک خلق شکر گزار دي. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. بیا چې کله مونږه په سليمان عليه السلام باندې د مرګ فیصله وکړه او پیریانو ته داغه د مرګ پتا په بل هیڅ ذریعہ اونې لګیدا سیوا د هغه وینونه چې داغه همسایه خوړله. په دې طریقه چې کله سليمان عليه السلام را پریوتو نو پیریانو ته دا خبره ښکارا شو چې کچري هغوی په غیب په هیدلې نو د ذلت په دې عذاب کې به مبتلا نه وي. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. د سبا د پارا داوی په خپل کور کې یو نخه موجود وا، دو باغونه خی او ګس اختا، خپل رب چې کم رزق درکړي دي هغه خوري او داغه شکر وباسه. ملک خپا کیسه دي او پروردگار دې بخون کې.
فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. لیکن هغوی مخ واړو اخر دا چې مونږ په هغوی بند ور اوښلو او سیلاب مو پی ور پرې خودو او د مخکینو دوو باغونو په بدل کې مو ورلا دو نور داسې باغونه ورکړل چې په هغه کې د ترخو میوو او د جوکی ونی وي او سلګي شان د بیرو ونی. ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. داوا د هغوی د کفر بدلا چې مونږ ورل ورکړه او داسې بدلا مونږ د ناشکر انسان نسیوا بل چاله نه ورکو. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. او مونږه د هغوی او د هغوی د هغه کلو په منځ کې چې مونږ پکې برکتونه کې خودلی وو ښکارا کلی آباد کړی وو او پاغي کې مو د سفر فاصله په یو اندازه مقرر کړی وي. په دې لارو کې شپه او ورځ خپه امن سره ګرځي راګرځي. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. لیکن هغوی ویل چې ای زمونږ ربا زمونږ د سفرونو فاصله اوږدې کړه. هغوی په خپل ځان ظلم وکړو. اخر دا چې موږ د هغوی نه قصه جوړ کړه او هغوی مو بالکل خوارو وارو کړل. یقینا پدې کې ډېری نخې دي د هر هغه سړي د پاره چې ډېر صبر کوونکې او شکر ایستونکې وي. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. داوی په معاملې کې ابلیس خپل ګمان صحیح وموندو او هغوی ټولو داغو پیروي وکړه سوا د مؤمنانو دی وی وړي ډلینا. وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ. په هغوی باندې شیطان ته څه اقتدار حاصل نه وو لیکن سچ وشو هغه د دې لپاره وشو چې موږ دا معلومول غوښتل چې څوک د آخرت منونکي دي او څوک د آخرت په باره کې په شک کې دي. ستارب په هر سیز نگران دي. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. اے نبی صلی الله علیه وسلم دې مشرکانو ته وایا چې را وبلې خپل هاغه معبودان کم چې تاسو د الله نه بغیر خپل معبودان ګڼل دي. هغوی نه په اسمانونو کې د ذره همرا د سسیز مالکان دي او نه پزمک کې. هغوی د اسمان او د زمکه په ملکیت کې شریکان هم نه دي. په هغوی کې هیڅوک د الله مددگار هم نه دي. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير.
او د الله په دربار کې سفارش هم د چا د پاره فائدمند کې دی نشي بغیر د هغه کسنا چې د چا د پاره الله د سفارش اجازت ورکړي وي ان تر دې پوری چې کله د خلکو د ظلمونو نه ير لری شي ناغوي با د سفارش کوونکو نه تپوس وکړي چې تاسو رب څه جواب درکړو هغوی به وایي چې ټیک جواب میلاو شوی دی او هغه اوچت او لوی دی قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين اے نبی صلی الله علیه وسلم د دوی نه تاسو کړه د اسمانونو او د ځمکې نه څوک تاسو لپاره رزق درکوي ورته وایا الله اوس په مونږه او پتا سو کې ضرور یو په هدایت باندې دی یا په ښکارا گمراهۍ کې پروت دی قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم هغوی ته وایا کم جرم چې مونږ کړی وي داغه تپوس با ستاسو نه کیږي او سو عمل چې تاسو کوی داغه تپوس با زمونږ نه کیږي وایا زمونږ رب مونږ راجم کړی بیا به زمونږ په مینس کې ټیک ټیک فیصله وکړي هغه داسې زبردست حاکم دی چې په هر څه پوهه دی قل اروني الذين الحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم دوی ته وایا لکه ما ته هغه هستیانی راوخی کوم چې تاسو داغه سره شریکان کړی دي هرگز نه زبردست او پوها خو بس هم خاص هغه الله دی وما ارسلناك الا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن اكثر الناس لا يعلمون او اے نبی صلی الله علیه وسلم مونږ ته د ټولو انسانانو د پاره زیره ورکون کې او يرون کې لګلې لیکن اکثر خلک پوهیږي نه ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين دا خلک تاسو توای چې هغه د قیامت وعده با کله پوره کیږي که تاسو رښتینی یې قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون ورته وایا چې تاسو د پاره د وی داسې ورځې نیټه مقرر ده چې داغه پراتلو کی تاسو نه یو سات رستواله کولای شئ او نه یو سات مخکې راوستل شئ وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين دا کافران وای چې مونږه هرگز نه دا قرآن منو او نه هغه کتاب منو کم چې د دینه مخکې راغلی دی کاش چې ته د دوی حال په هغه وخت وینې کله چې دا ظالمان د خپل رب په دربار کې ولاړ وي پاغه وخت کې با دوی په یو بل باندې الزامونه لګوي کم خلک چې په دنیا کې دباو ساتل شوی وو هغوی با ځان غټ قانونکو خلکو توای چې کچري تاسو نه وې نو مونږ با مؤمنان قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين هغه ځان غټ ګړون کې خلک با
دغه دباو ساتلو شو خلکو ته جواب ورکړي آیا مونږ تاسو د هغه هدایت نه منی کړی وای کم چې تاسو ته راغلی وو نه بلکې تاسو پخپل مجرمان وای وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون هغه د باو ساتلې شوی خلک با د غزان غټونکو خلکو ته وایي نه بلکې د شپې ورځې مکرونه وو چې تاسو به مونږ ته ویناګانی کولې چې مونږ دې د الله سره کفر وکړو او نور څوک دې دغه سره شریکان جوړ کړو اخر چې کله دا خلک عذاب وویني نو په خپل ځلونو کې به خپېمانه وي او مونږ به د دې کافرانو په غاړو کې پټای اچو آیا خلکو ته د دینه سیوا بل څه بدل ورکړي کې دي شي چې څنګه عملونه داوي وو هم هغه سي بدل دي بیا مو وما ارسلنا في قريه من نذير الا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون هیڅ کله داسې نه ده شوی چې مونږه یو کلی ته یو خبردارون کې لګلې وي او دغه کلی مالدارو خلکو دا نوی ویلي چې کم پیغام تارا وړې دي هغه مونږ نه منو وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين هغوی همیشه دا ویل دي چې مونږ ستاسو نه زیات مال او اولاد لرو او مونږه هرگز سزا مندون کې نه یو قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون اے نبی صلی الله علیه وسلم دوی ته وایا چې زما رب چاته فراخ رزق ورکول غواړي هغه له فراخ ورکوي او چې چاله محدود رزق ورکول غواړي هغه له محدود ورکوي لیکن اکثر خلک د دې په حقیقت نه پوهیږي وما اموالكم ولا اولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون دا ستاسو دولت او ستاسو اولاد نه دی چې تاسو مونږ ته رانږدې کوي هو چې څوک ایمان راوړي او نیک عمل وکړي دا خلک دی چې د دوی د پاره د دوی د عمل د چنده بدله ده او دوی با په دنګو لوړو مانو کې په اطمینان سره اوسي والذین یسعون فی آیاتنا معاجزین اولئک فی العذاب محضرون پات شو هغه خلک چې زمون د آیاتونو د ښکته کولو د پاره کوششونه کوي نو هغوی با په عذاب کې اختوي قل ان ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين اے نبی صلی الله علیه وسلم دوی ته وایا
زما رب په خپل بندگانو کې چې چاله غواړي فراخ رزق ورکوي او چې چاله غواړي محدود رزق ورکوي چې تاسو خرج کوئ هم هغه داغه په ځای تاسو لا نور درکوي هغه د ټولو رزق ورکوونکو نه بهتر رزق ورکوونکې دی ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون او په کوم ورځ چې هغه ټول انسانان راجمع کړي بیا به د فرښتونو تپوس وکړي آیا د خلکو ستاسو عبادت کولو نو هغوی به جواب ورکړي پاک دې ستا ذات زموږ تعلق خو ستا سره دی نشي د دې خلکو سره په اصل کې دوی به زموږ نه بلکې د پیریانو عبادت کولو پدې کې اکثر خلکو پاغوي باندې ایمان راوړی وو فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون په هغه وخت کې به مونږ وایو چې نن پتا سو کې نه څوک چاته فائدہ رسولی شي او نه نقصان او ظالمانو ته به وایو چې اوس د دوزخ د هغه عذاب مزه اوسکه چې تاسو به دروغ غنلو واذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا الا رجل يريد ان يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين دې خلکو ته چې کله زمونږ صفا آیاتونه اورول کیږي نو دوی وایي چې دا سړی خو بس دا غواړي چې تاسو د هغه معبودانو نه واوړئ د کوم عبادت چې تاسو پلار نکونو کولو وایي چې دا قرآن خو تش دروغ دی د ځانه جوړ کړی شوی د کافرانو ته چې کله حق راغې نو دوی وویل چې دا خو ښکارا جادو دی وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير حالانکه د خلکو ته مونږ نه اول سی کتاب ورکړې وو چې ګني هغه دوی لولي او نمو ورتا ستانه مخ کې څوک خبردارون کې ورلې غلې وو د دوی نه مخکینو خلکو دروغ غړلې دي سوچ مونږه هغه لور کړی وو دا هغه لسمه برخه ته هم دوی نه رسیدلی لیکن کله چې هغه زمونږ رسولان دروغ وګڼل نو وګورا چې زمونږ سزا څومره سخت و قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد
اے نبی صلی الله علیه وسلم دوی ته وایا چې زه تاسو ته بس د یوې خبرې نصیحت کوم د الله د پاره تاسو یو او دو یو ځای شي او خپل دماغ کو جنگوي او سوچ وکړئ تاسو په ملګری کې اخر داسې کوم خبره ده چې هغه د لیونتوب وي هغه خو د یو سخت عذاب دراتلو نه مخکي تاسو د پاره خبردارون کې دي قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد دوی ته وایا کچری ما ستاسو نه سو اجر غختلی وی نو هغه دی ستاسو مبارک شي زما اجر خو د الله په ذمہ دی او هغه په هر سیس باندې گواه دی قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب دوی ته وایا زما رب ماته حق په ځړ کې راچوي او هغه په ټولو پټو حقیقتونو ښه عالم دی قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد وایا حق راغه او اوس باطل هیڅ نشي کولای قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب وایا کزو بیلاری شوی یم نو زما د بیلاری کېدو وبال پما دی او کزو په سملاریم نو دا د هغه وਹੀ وجدا کوم چې زما رب پما باندې نازلوي هغه هر څو اوري او ډیر نږدې دی ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد کاش چې ته دا خلک په هغه وخت کې ووینې کله چې دوی په یره ګرځي او د بچ کېدو رو ګدر بچرتا نمومي بلکې د نږدې نه برانی ولي کیږي په هغه وخت کې با دوی وایي چې مونږه د رسول په تعلیم باندې ایمان راوړو حالکه اوس لري پاتې شوی سیز چرته په لاس راتلی شي وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد د دین مخکي دوی کفر کړي وو او به تحقیق به نوی خبري کوله وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب په هغه وخت کې چې با دوی د کم سیس ارزو کوي داغه نه با محروم کړي کیږي لکه څنګه چې با د دوی مخکینی ملګری محروم کړي شوی وي بهشکه دوی په لوی گمراه کن شک کې پراته وو